دا تنکي ځوانان د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت ازموینې ګډونوال دي. وایي زیات خوښ یو چې دا ډول سیالۍ راته برابرې شوي دي. خوشحاله یو ځکه موږ د رسول الله سلام سیرت سره بلدتیا پیدا کړله او هغه مطالعه که له مطالعو سره مو شوق پیدا سه او د رسول الله سلام له کردار څخه له اخلاقو څخه خبر سولو. د حکومت له مشرانو څخه غوښتنه ده چې موږ ته دغسې ازموینې نورې هم په لاره واچوي، ځکه چې دا نوی نسل له مطالعو سره له درس سره او تحصیل سره شوق پیدا کیږي. ازموینه ډېره ګټوره ده ځکه چې دا ازموینه چې دا ځوانان ورکړي نو سیرت صورت محمد صلی الله علیه وسلم په صورت باندې برابریږي او د ازموینې ته باید ډېر ځوانان توجه وکړي. د یادې ولسوالۍ مسؤلین وایي لا سیالیو موخه په نبوي سیرت د ځوانانو روزنه او ورسره بلدتیا ده. زیاتوي چې په دغه سیالیو کې 333 نارینه او اناسو زده کوونکو ګډون کړی دی. سیرت نبی صلی الله علیه وسلم سیالۍ لرو چې دا سیالۍ تقریبا 4 پړاو ده او په دغه پړاو کې سږني کال کې 333 کس شاګردان دا ټول پکې اشتراک کړی ده، ثبتنامې کړی ده او دې کې اناس هم دي ذکور هم دي. داسې برنامې جوړول د اسلامي امت د ځوانانو لپاره ښې پایلې لري. د اسلامي امت کې ځوانان چې دي د یو بیش قیمته سرمایې هغه لري، حیثیت لري. که د دې سرمایې ښه تربیت وسي، ښه پالنه یې وسي، نو ښې نتیجې لري. د جلریز ولسوالۍ پوهنې امریت مسؤلین وایي د سیرت نبی دا 4 پړاو سیالۍ دي چې د دیني مدرسو او ښوونځیو له ګڼ شمېر زده کوونکو اخیستل کیږي.